بسم الله الرحمن الرحیم. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې رئیس محترم مولوی غلام حیدر شهامت صاحب، د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مالی او اداري مرستیال محترم مفتی فضل الرحمن فاضل صاحب، د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې د اکاډمیکو چارو مرستیال محترم نور محمد عزیزی صاحب، د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې تخنیکی مشاور محترم روح الله هوتک صاحب، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی صاحب، د رسنۍ استازو او ټولو ګډونوالو زموږ نننۍ خبري ناستې ته ښه راغلاست. ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې نن دا دی د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره چمتو ده چې د خپلو کلنیو لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه خپل راپور له تاسو سره شریک کړي. له همدې امله به په پیل کې د دې ادارې محترم رئیس صاحب وینا ولري، ورپسې به عزیزي صاحب او په پای کې به مفتی صاحب خپلې خبرې ولري او په آخر کې به د خبریالانو پوښتنو ته انشاءالله ځوابونه ووایي. نو له همدې امله په ډېر درنښت په پیل کې له محترم رئیس صاحب نه هیله کوو چې خپله وینا پیل کړي او په ترتیب ورپسې به بیا عزیزي صاحب او مفتی صاحب خپله وینا ولري. رئیس صاحب محترم مهرباني. الحمد لله قاسم الجبارين وناصر أحبابه المستضعفين، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليؤمننهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وايضا قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته. مسئولین محترم مرکز رسانه های حکومت، اصحاب رسانه و خبرنگاران عزیز و بزرگوار، ملت نجیب و شریف افغانستان و حاضرین جمع حاضر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آستانه و سالگرد استقلال وطن عزیز ما افغانستان، کنانة الله فی الارض، سنگر الله متعال در قلب آسیا قرار داریم. بنده به نمایندگی از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، به نمایندگی از کارمندان پاکتینت و تشکیل مسلکی 6850 نفر که در سراسر افغانستان مشغول خدمت و زحمت هستند، به نمایندگی از معلمین زحمتکش اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 4303 نفر استاد زحمتکش که در راه تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای زحمت و تلاش می‌کنند، به نمایندگی از محصلین مصمم و بزرگوار 64000 نفری که برای آبادی ای وطن و برای خودکفایی وطن تلاش می‌ورزند. این روز استقلال را به همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. الله متعال را عاجزانه استدعا داریم که ما را در مسیر راه حق توفیق و استقامت نصیب کنه و ما را از انحراف و فساد نجات بده. حضار نهایت بزرگوار، در اولین سالگرد استقلال قرار داریم و اولین سال راپوردهی دولت به ملت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که
الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئول هستید. جوابگویی و پاسخدهی یک اصل است، حتی امتیاز انسان بر سایر مخلوقات است. انسانی که الله متعال بر او تاج عزت و کرامت نهاده است، شرف او در این هست که مسئولیت پذیر هست. در مقابل نفس خیش انسان مسئول است، باید جوابگوی باشه. در مقابل خانواده، در مقابل فامیل، در مقابل شهر و همشهری و در مقابل وطن و در مقابل جامعه بشری. فلذا تشکر و قدردانی میکنیم از بزرگوارانی که احساس ایر داره که باید مسئولین و خادمان آنها جواب بدن. تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان که یک اداره بسیار مهم و مستقل هست، بخش مهمی از نظام تعلیمی و آموزشی وطن عزیز ما و شما را پیش میبره. نقطه پیوند و اتصال دو امر بسیار مهم است: آموزش مهارت‌ها، اقتصاد آینده کشور. این دو چیز را تنها جایی که با هم دیگر ربط میده و پیوند میده اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هست. تعلیمات تکنیکی و مسلکی در نظام انکشافات سرمایه بشری کشور نقش اساسی داشته و این سرمایه بشری رابطه مستقیم با انکشاف تکنیکی، اشتغال زایی، کاهش فقر و رشد اقتصادی کشور را دارد. در تکنیکی او مسلکی ذکر و اداره هیواد پشوونیزو نظام که د پوهنې له وزارت څخه وروسته هغه دوهم ارګان دی چې 8850 تنه مسلکي او اداري تشکیل لري او په 34 ولایتونو کې 383 ښوونیزو مرکزونو لري او او یا څانګو کې 4,000 تنه محصلین او متعلمین لري. 4,303 نفر استادانو لخوا د نهم ټولګي څخه تر نیمه عالی 14 ټولګي پورې لور زده کړې ترلاسه کوي. بدین ملحوظ اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان سنو آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی ذیل را مطابق نیاز بازار کار از طریق مراکز آموزشی دولتی و سکتور خصوصی برای شهروندان واجد شرایط فراهم می‌کند. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که اهداف عمده آن ایجاد اشتغال و زدودن فقر و اشباع بازار کار از نظر افراد ماهر و حرفه‌ای است، متاسفانه او جایگاه اصلی خیش را در نظام گذشته به خاطر فساد نداشته که ما تقاضامندیم که رسانه‌های بزرگوار در معرفی و در تشهیر این اداره که محققو خدمت کنند. به خاطر اینکه نکته مثبت و خوبی که در این اداره در نظام گذشته بوده، تجهیزات و امکانات بسیار وسیع و زیادی است که در هر انستیتوت و لیسه وجود دارد. برای اینکه چنانچه شما استحضار دارید، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی 60% آموزش آن عملی هست. در کنار آموزش تئوری 60% آموزش و تعلیم عملی داره. فلذا اگر در هر انستیتوت شما مشاهده کنیم، در کنار از او شاپ یا تجهیزات و امکانات بسیار زیاده که به مبلغ میلیون‌ها دلار میشه. حتی در یک انستیتوت ما مبلغ 30 میلیون دلار ما تجهیزات داریم که متاسفانه تا به حال از اونا بهره وری نشده است. تعلیمات تکنیکی و مسلکی، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی اداره ای است که اگر ما و شما
به همسایه های خود نظر بکنیم در سطح بسیار پایین نگاه داشته شده. مثل دیگر موضوعات داخلی افغانستان به خاطر بهره برداری استعمارگران همیشه ما و شما را در فقر و در بی‌ظرفیتی و در بی‌کفایتی نگاه داشته بوده که این اداره نیز در یک مظلومیت و در یک انزوا قرار داده شده که اگر چین رو نگاه کنیم 12,000 رشته داره، اما افغانستان ما و شما 73 رشته و او هم بعض رشته هایی که اصلا نباید باشه و نیاز به بررسی و بازنگری داره. کاری را که ما کردیم در دوران امارت اسلامی افغانستان، ما در بخش‌های مختلف مدیریت، ارتقاء کیفیت و پلان سنجی برای آینده کارهایی کردیم. البته شاعر میگه که ما طریق سعی می آریم بجا، لیس للانسان الا ما سعی. دامن مقصود اگر آرم به کف، از غم و اندوه مانم برطرف. ورز جهد من فقط کاری نشد، من در آن معذور باشم و السلام. چیزی که ما در طول یک سال احساس کردیم چیزی بود که همه امکانات وجود داشت، همه ظرفیت ها وجود داشت، سرمایه های هنگفت مادی در این اداره وجود داشت، اما تنها چیزی که وجود نداشت احساس بود و یا سرکوب احساسات انسان‌های پاک بود. کسانی که دوست داشتن به افغانستان خدمت بکنن، به خاطر فسادی که در نظام پیشین بود آنها را سرکوب میکردن و یا اجازه نمیدادن که اونها آزادانه کار بکنن، که لله الحمد با زدودن فساد و محو شدن فساد از وطن عزیز ما این امکانات رو به ما داده که ما بدون وسیله و واسطه و بدون فشار و زور بتانیم که محققو کسانی که اهلیت کار را داره به اونها کار سپرده بشه. در نظام گذشته اگر اینستیتوت ساخته میشد در یک مرکز، لحاظ احتیاجیات و یا بازار کار او منطقه کسی بررسی نمیکرد. فقط وکیل صاحب به خاطر این که نشان بده که وکیل خدمت میکنه یک اینستیتوت در آنجا برده. مثال میزنم، در غزنی اینستیتوت 10 سال پیش فعال شده، اما تا حالا حتی یک شاگرد درم درس نداده. یک چیز خیالی و وهمی. تشکیل آمر و مدیر و معلم همه موجود، اما تنها چیزی که در اونجا وجود نداشته شاگرد. و این مشتی است از نمونه خروار. ما کوشش کردیم که در قدم اول مراکز خیالی جستجو کردیم، پیدا کردیم. کسانی که در فساد دخیل بودن، الحمدلله به مدت بسیار کمی آنها یا از کار برکنار شده و یا از کار برکنار میشه و به سارنوالی معرفی شده و مبلغ هنگفتی از بیت المال را که اینا به فساد و یغما برده بودن مجددا انشالله در ارقام میایه باز که بیت المال تحویل داده شده. اداره تعلیمات تکنیکی به خاطر اینکه شما بشناسیم و الحمدلله هم معرفت کامل داریم، یک اداره بسیار مهمیه، چنانچه که تذکر دادم. کارهایی که ما انجام دادیم یکی بود که آدمای با احساس، انسانهایی که هم درد داره هم دنبال دارو و درمان او درد میگرده، در وظایف متعدد اونا گماشته بشه. من کوشش کردم که در کنار از اینکه انسانهای متعهد مقرر و معین بشه و مسئولیت ها به اونها سپرده بشه، در کنار از اینا تخصص را هم در نظر گرفتیم که الحمدلله اکثر کارمندای ما که مقرر شده در سطح ماستر، لیسانس و دکتر هستند و این یک ابتکاریه که الحمدلله در اداره ما وجود داره. در اداره ما زیاد کوشش شده که همه به رئیس دسترسی داشته باشه
ما هم هیچ دروازه را به روی هیچ کس بسته نگاه نداشتیم، به خاطر که خدای نکرده در اداره فساد نباشه. حتی بعد از نماز ظهر تنها اداره‌ای که دروازه از او باز است و در مسجد رئیس و معاونین نشسته است و مراجع و مشکلات مردم و مراجعین گوش میده، شاید اداره تعلیمات تکنیکی باشه که در مسجد ما همیشه بعد از نماز ظهر می نشینیم و مشکلات زیاد و راپورهای زیادی که از طریق منابع مستقل و مردم میآید اونها به همراه ما شریک میشه. در اداره ما ماهانه همه رئیسا و معاونین خیش را در محکمه کارمندان خیش قرار دادیم و از اونها نظرخواهی میکنیم. ماهانه این چیز وجود داره. در اداره ما تا به حال تنها جایی که از رئیس و از اداره از کارمندان دست اول از او ارزیابی شده شاید اداره ما باشه. به هر حال در کنار این دستاوردهای زیاد الحمدلله دیگه هم داره که در 3 بخش ما اونها رو تقسیم میکنیم. در بخش مدیریت که اونها را بنده انشالله به طور فرستوار حضور شما سروران عزیز تقدیم میکنم، و در بخش ارتقاء کیفیت جناب بزرگوار معاون صاحب نور محمد عزیزی، معاون امور اکادمیک، به حضور شما ارائه سخن میگویند، و در بخش پلانهای آینده جناب بزرگوار استاد صاحب فضل الرحمن فاضل مفتی صاحب بزرگوار انشالله به حضور شما ارائه سخن خواهند کرد. دستاوردهای اداره به طور خلاصه: حفظ استقلال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. الحمدلله با حمایت جناب بزرگوار استاد عزیز جناب حنیفی صاحب و دفاع بزرگواران و همکاران عزیز در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، بار دیگر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی استقلال خیش را حفظ کرد، در حالی که وطن عزیز ما و شما و امارت اسلامی افغانستان با کمبود بودجه و فشارهای زیاد جامعه جهانی روبروست، اما باز هم این اداره توانست تشکیل خود را حفظ کنه و در خدمت هموطنان عزیز قرار بگیره. در مورد مرور اسناد تقنینی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، تمام مقرره و قانون این اداره مورد بازنگری قرار گرفته. همراه در طی 3 جلسه که با وزارت محترم عدلیه، وزارت محترم معارف، وزارت محترم تحصیلات عالی، وزارت محترم کار و امور اجتماعی و کمیسیون اصلاحات اداری دفعاتی که صورت گرفته و حمایت بیشایبه جناب حنیفی صاحب، حنیفی صاحب در بخش قبل بود، ما 5 لایحه و 6 طرز العمل مورد بازنگری قرار دادیم. اصلاح تشکیلاتی: قبلا یادآور شدم کسانی که به فساد متهم بود و کسانی که در اداره ما احساس کار را نداشتند و یا ای بود که باید کسانی جدید مقرر بشه، در اداره ما اصلاحات بسیار عمده رونما شده. استخدام و ارزیابی اجراعات: استخدام 247 نفر در بستهای خالی و بستهای رهبری اداره. رؤسا و آمریت‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت که از اثر تحول به وجود آمده بود در سطح کشور، به منظور پیشبرد 247 نفر مقرر شده. ارزیابی اجراعات 1090 نفر از استادان و مأمورین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در سطح مرکز و ولایات صورت گرفته. بهره برداری از 2 پروژه ساختمانی: پروژه ساختمانی 16 صنفی در ولسوالی بگرامی ولایت کابل و تعمیر اکمال تخصص در ولایت کابل به بهره برداری سپرده شده. تدویر 5 کنفرانس هماهنگی. فراغت حدود
650 نفر از کورس‌های حرفه‌ای و استاد شاگردی. تخصیص وسایط نقلیه برای شاگردان تعلیمات خاص، نابینایان و ناشنوایان. تخصیص 11 اراده وسایط نقلیه نوع کاستر برای شاگردان تعلیمات خاص، نابینایان و ناشنوایان که 9 اراده آن در مرکز و 3 اراده آن در ولایات از جانب کابینه امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته، این امر باعث توجه به قشر آسیب پذیر جامعه شده است و به تعداد 5478 نفر شاگرد ما از این امکانات مستفید میشه. فعالسازی مطبعه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و احیای مجدد مطبعه بریل. در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی مطبعه بسیار فعال و پیشرفته الحمدلله وجود داره که متاسفانه در طول سالیان باز هم به خاطر فساد از کار افتاده بود و کار نمیکرد که لله الحمد امسال مجددا فعالیت خیش را آغاز کرد و در اولین آغازین روزهای خیش 20,000 شهادت نامه را که با پول هنگفت در بازار چاپ میشد در این مطبعه به چاپ رسید و به بیت المال صرف جویی می شود. وارسی و تنظیم امور ولایات، نظارت و ارزیابی برنامه‌های اداره. هیئت بلند رتبه رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به 31 ولایت کشور جهت هماهنگی بیشتر با مقامات محلی ولایات و بهبود امور تعلیمات تکنیکی و مسلکی سفر نمودند. تیم‌های تکنیکی جهت تنظیم امور ولایات، نظارت و ارزیابی پلان عملیاتی، ایجاد انگیزه و بهبود امور ولایتی را بررسی و منابع بشری را بررسی و امور املاکی را بررسی جهت اصول اطمینان در استخدام کارکنان و کاهش هزینه تعمیرات به 30 ولایت کشور هیئت اعزام شده است. حفظ دارایی عامه و بازگرداندن تجهیزات مسروقه بعد از فتح کابل. چنانچه که شما در جریان هستید در هر اداره بعد از فتح هرج و مرج پیش آمد و به پیمانه زیاد اموال بیت المال توسط سارقین سرقت شد که لله الحمد در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حتی اگر یک قلم هم سرقت شده بود مجدداً به جای اصلی از او بازگردانده شده. ایجاد عواید به بیت المال در این مدت کم به مبلغ 38,485,771 افغانی مجدداً از منابع مختلف از مواردی که قبلا فساد و اختلاس شده بود و یا باقی داری بود به عواید بیت المال واریز شده است، در حالی که اداره ما یک اداره خدماتی است و اداره عایداتی نیست. عقد تفاهم نامه ها. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی توسط امضا نمودن تفاهم نامه با 5 نهاد شرکت دولتی، مطبعه آزادی، مؤسسه محور، بنیاد زنان، مؤسسه خیریه زابلی و اصلاحات اداره امور گام‌های مهمی در راستای اهداف عمده استراتژیک این اداره یعنی بهبود کیفیت، دسترسی و مدیریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی کشور برداشته است. که از این شرکت‌های بسیار مهمی الحمدلله هست. ایجاد روابط با تمویل کنندگان بین المللی، هماهنگی حضور و آنلاین با مؤسسات مختلف از قبیل یونیسف، اتحادیه اروپا، بنیاد زنان، هیئت ناروی برای مهاجرین، سازمان اسپارک، مؤسسه محور به همراه اینها برگزار شده که الحمدلله در بعضی جاها کارها شروع است و در بعضی از موارد در شرف ایجاد فعالیت و شروع فعالیت هستیم. ایجاد و تمدید جواز انستیتوهای خصوصی هم الحمدلله در این سال وجود داشته. از بیشتر
وقت گرانبهای شما را نمیگیریم. رشته سخن را به برادر عزیز ما جناب عزیزی صاحب می سپاریم تا در بخش ارتقای کیفیت آنها به ارائه سخن بپردازند. السلام علیکم و رحمت الله. د جناب رئیس صاحب له هر اړخیزه معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د اکاډمیکو چارو مرستیال محترم نور محمد عزیز صاحب نه هیله کوو چې خپله وینا ولري. مهرباني عزیز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ورسنه مخکې د محترم رئیس صاحب د رسنیو دفتر محترم رئیس صاحب سمنګاني د رسنیو درنو استازو او حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان اسلامي امارت د فتح نه وروسته زموږ د مجاهدینو راتګ سره او همدارنګه د مخکنیو همکارانو تخنیکي او مسلکي کسانو د هغوی په هلو ځلو باندې موږ د کورونا له امله چې کوم درسونه درېدلي وو هغه مو مسلسل شروع کړو چې د هغې له جملې نه موږ 80,000 شاګردان چې په تیر نظام کې د آزاد کانکور لارې نه ازموینه اخیستل سوې وه د 5,560 نفره یې ورته جذب سوي وو. نو د هغوی لپاره موږ کاملا امادګي ونیوله او 5-6 ورځو کې موږ د درسونو لړۍ شروع کړه چې دا د اسلامي امارت له راتګ سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لپاره یوه غټه لاسته راوړنه ده. همدارنګه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تخنیکي او مسلکي زده کړو د شاګردانو تعداد کال په کال کمیدو هغه علت دا و چې د بیت المال مصرف له امله شاګردانو نه سوی کولی چې یو کال تنزیل سره درس ووایي. خو لله الحمد د تحصیلات عالی محترم وزارت له کارمندانو سره موافقې ته په دې باندې رسېدلی چې کله چې څوک فارغېږي د 14 ټولګي نه نو هغه به مستقیما امتحان ورکوي او 15 ټولګي ته به بې له تنزیله جذبېږي. او همدارنګه مخکې نظام کې د شاګردانو د جذب لپاره تحصیلات عالی وزارت لخوا نه 80 نمرې فیصدي ټاکل شوې وه. خو لله الحمد تحصیلات عالی وزارت په همکاري باندې همدا نمره 15 ته راټیټه شوه. نو اوس زموږ شاګردان او فارغین کولی سي چې د یو کال تنزیل ختمېدا سره او همدارنګه 15% سره کولی سي چې لولو ټولګیو ته جذب شي. دا چې د تحصیلي نظام درې برخې ډېرې مهمې دي. یو په هغوی کې نصاب، بل شاګرد او همدارنګه تجهیزات او معالم، 4 برخې مهمې دي پکې. د هغوی له جملې نه لله الحمد د اسلامي امارت له راتګ سره د 11 عنوانه درسي کتابونو تالیف، د 140 عنوانه درسي کتابونو ډیزاین، د 45 عنوانه درسي او عمومي درسي کتابونو اصلاح کول چې د دې له جملې څخه موږ 2,14,000 کتابونه چاپ او تقریبا نیمایي مو ولایتو ته هم رسولي دي چې د کال په اخر د تیر کال په اخرنۍ بودیجه کې په 14 میلیونه افغانۍ باندې موږ همدا کتابونه چاپ کړو. دا چې شاګردان یې کتابونو له کمبود سره مخامخ وو نو دا ډېره غټه لاسته راوړنه وه. الحمدلله نن سبا په ټول افغانستان کې د موږ مراکز 253 ولسوالیو کې 303 مراکز فعاله دي، هغه ښه استفاده ترېنه کولی سي. همدارنګه د نوي مالي کال په راتګ سره د 10 میلیونو تجهیزاتو په 10 میلیونه افغانیو تجهیزات موږ وړاندیز کړی و چې لله الحمد رهبري را سره منلې وه. نو د 10 میلیونو په افغانیو په اندازه باندې خام مواد او هغه تجهیزات چې د شاګردانو د درسي بهیر کې کومک کولی سي هغوی مو تقریبا اخیستي دي او همدارنګه دوی ته به په راتلونکي 1-2 اونیو کې وسپارو. او همدارنګه لکه څرنګه چې مولوي صاحب ویلي چې په زموږ مراکزو کې ډېر قوي تجهیزات موجود وو خو بدبختانه هیڅ استفاده نه ده ځینې سوې. لله الحمد زموږ د پرلپسې نظارت او همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو د محترمو استادانو په هلو ځلو باندې له هغوی نه کاملا اوس استفاده کېږي. اوس موږ په هر مرکز کې عملي استادان کوم چې تخنیکي او مسلکي دي هغه عملي زده کړې ورکوي او الحمدلله نن زموږ شاګردان له هغوی نه کاملا استفاده کوي. همدارنګه د تعلیمات خاص لپاره چې موږ په افغانستان کې 11 مراکز لرو چې هغه نابینا او ناشنوایان دي. د هغوی لپاره موږ د پاتې مضامینو نصاب چمتو کړی دی او د ځینو لپاره مو چپټرونه ورکړي دي. او همدارنګه د مهاجرینو لپاره چې زموږ د ګران هیواد کوم ځوانان چې مهاجر سوي دي او اوس بیرته را روان دي د هغوی لپاره موږ
نصاب آماده کړی ده او انشاءالله په راتلونکي یوې میاشتې کې به هغوی ته هم د ځینو مسلکونو چې دوی لپاره ضرور دی او د حرفي په برخه کې استفاده ترېنه کېږي هغه به انشاءالله موږ دوی په اختیار کې ورکړو. د اسلامي امارت له راتګ سره ډېرو مجاهدینو په ځینو اداراتو کې وظیفې واخیستله چې موږ د هغوی لپاره د هلمند، لوګر او بلخ کې د ادارې حسابداري، انګلیسي، مدیریت، کمپیوټر لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه چې د هغوی له جملې نه 1290 نفر 3 میاشتې او 4 میاشتې زده کړو نه وروسته فارغ شول. همدارنګه په 8 ولایتونو کې اوس هم جریان لري او یا د جریان په حالت کې دی چې موږ غواړو چې دا د ټول افغانستان ټولو مراکزو ته همدا لړۍ ورسوو تر څو هغه کسان چې نوي مقرر شوي دي په اداره کې تجربه ونه لري، له کمپیوټر او انګلیسي سره نااشنا وي، نو د هغوی لپاره موږ همدا پروسه تقریبا تکمیل کړې ده او انشاءالله په راتلونکي کې به تاسو بیا وینئ چې موږ په ټول افغانستان کې همدا مجاهدین ورځو. دا چې زموږ د ادارې لپاره استاد ډېر اهمیت لري او زموږ کلیدي نقطه ده، نو د دغه کال لپاره موږ تر اوسه پورې 1000 تنه استادانو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرام شروع کړی دی چې 100 استادان فارغ شوي دي او پاتې به انشاءالله 2-3 میاشتې کې فارغ شي چې په هغوی کې د ځینو 4 استادانو موږ خارج بورسونو ته لېږلي دي ماسټري برنامې لپاره او 8 نفره موږ داخل پوهنتونونو ته ماسټري لپاره ورکړي دي. همدارنګه 480 نفره مسلکي استادانو بستونه اعلان ته آماده دي. په راتلونکي یوه میاشت کې به انشاءالله موږ له دوی نه ازموینه واخلو او کومو مراکزو کې چې زموږ د استادانو کمبود ده نورو موږ دغه بستونه خالي ونه لرو او انشاءالله دا همدا مسلکي او تخنیکي استادان به خپلو ګرانو هیوادوالو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو په اداره کې خدمت کوي. د اسلامي امارت راتګ سره سم د شاګردانو او د محترمو استادانو او کارمندانو د تشویق په موخه باندې موږ یو نندارتون جوړ کړو چې لله الحمد ډېرو رسنیو د ډېرو ادارو مسؤلینو همدارنګه د نورو خارجي مېلمنو شرکت کړی و چې د هغې له امله موږ 210 ممتازو شاګردانو ته انعامات ورکړو او د هغوی د تشویق لپاره موږ د 9 کلمه اجناسو ننداره وړاندې کړه چې د نړیوالو لپاره او همدارنګه داخل کې د تعلیم دوست او معرف دوست کسانو لپاره ډېر د خوښې وګرځېدل چې په دې سره موږ شاګردان ډېر تشویق کړو او لله الحمد زموږ په جذب کې ډېره غټه همکاري وکوله. دا چې تخنیکي او مسلکي زده کړې اداره ولس ته ماهر او با تجربه کسان وړاندې کوي، نو په دې اساس باندې موږ په 6 ولایتونو کې سروې کړې ده چې د هغوی د ولس د غوښتنې په اساس باندې او د بازار کار په اساس باندې به موږ انشاءالله په راتلونکي کې هلته رشتې ایجاد کړو او د هغوی د سروې له مخې موږ معلومه کړه چې ځینې رشتې چې هغه موږ ته په درد نه خوري هغه ادغاموو، خو په نتیجه کې به انشاءالله نوې رشتې ایجادوو. د اسلامي امارت له راتګ سره موږ د خپلې ادارې نه د حرفوي او شاګردۍ له کورسونو څخه 650 شاوخوا کسان فارغ کړو چې د معلوماتو په اساس باندې تقریبا نیمایي نه زیات اوس هم په زده کړو باندې بوخت دي، په کارونو باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله روزي لاسمند راوړي. غواړو چې زموږ دغه مراکز په تولیدي شکل باندې واړوو. موږ طرحې جوړه کړې دي او ځینې مراکزو ته د موږ له تګ سره وروسته مراکز په تولیدي شکل باندې اوښتي دي. اوس د قانون له پاس کولو نه وروسته انشاءالله موږ کولی شو چې زموږ شاګردان د آینده وخت لپاره څه شی چې جوړوي هغه هم عملا وپلوري او همدارنګه له ځینې وزارتونو سره د تخنیکي برخه کې لکه مستریخانو کې او همدارنګه د ځینو ورکشاپونو په جوړولو سره موږ ته رسېدلي یو. د قانون له پاس کولو سره به انشاءالله موږ شاګردان عملا وکولی شي چې په همدې وزارتونو کې کار وکوي او همدارنګه د هغوی تجهیزات په اسانۍ سره جوړ کړي. په تېرو 3 کلونو کې داسې نه وسوي چې د نظارت کوم کسان د ولایاتو ته لاړ شي، خو لله الحمد د اسلامي امارت له راتګ سره لکه رئیس صاحب چې ویلې موږ 13 ولایاتو ته سفرونه کړي دي او هلته مو کومې نیمګړتیاوې چې هغه مو سرته رسېدلې دي. مهمه خبره دا چې موږ 253 ولسوالیو او د 303 مراکزو لپاره یو آیت ګمارلی دی چې هغه د راتلونکي شنبې په ورځ باندې ټولو ولایاتو ته ځي. هغلته به انشاءالله د کیفیت په اړوند باندې
مهمې څانګې ایجادوي او کومې چې څانګې چې موږ ته درد نه خوري د هغوی لپاره به داسې یو تصمیم نیسي چې نورو څانګو سره یې مدغم کړي. خو لله الحمد موږ اراده ده چې د دغه کال تر اخره پورې ځینې څانګې چې هغه مهمې دي زموږ لپاره او د ولس لپاره مهمې دي هغه ایجاد کړو. د اسلامي امارت له راتګ سره موږ 12 رشتې ایجاد کړي دي چې هغه د ولسونو او هغه د منطقي د بازار کار د غوښتنو په اساس باندې موږ 12 رشتې نوې ایجاد کړي دي او 9 لیسې موږ ارتقا ورکړې ده انسټیټونو ته او همدارنګه د اسناد محرم لپاره چې د وزارت مالیې سره موږ ته فهمنامه لاسلیک کړې وه هغو ته موږ 150 شاګردان معرفي کړي دي. کله چې هغوی فارغ سي نو هغه به مستقیما له دوی سره کار کوي په مختلفو مطبعو کې له هغوی سره کار کوي. دا چې مخکې مراجعین راتلو او اسناد به یې په شپو ورځو سره نه سوای اخیستلی خو لله الحمد موږ په کم وخت کې دغه پروسه ډېره اسانه کړه. اوس د 10 ورځو اسناد موږ په 2 ورځو کې ورکولی سو. همدارنګه د 15 ورځو اسناد موږ په 1 ورځ کې ورکولی سو. هېڅ مراجعینو څوک نشته چې هغه دلته شپې وکوي او یا د داسې وي چې مثلا په میاشتو دلته پراته وي. په تیر نظام کې د محترمو استادانو د ترفیع موضوع وه چې په مختلفو علتونو باندې ځنډېدلې وه او هغه په سلګونو دوسیې هم دلته پرتې وې خو د اسلامي امارت له راتګ سره سم پلان او طرحه باندې کار وسو او هغو استادانو چې موږ ته مراجعه کړې ده د هغوی ټول ترفیعات مو خلاص کړي دي او له یو قدم نه بل قدم ته دې ترفیع کړې ده. موږ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړي دي چې د هغو په اساس باندې موږ کولی سو چې زموږ زده کړې نورې هم عملي سي چې یو د هغوی له جملې نه موسسه محور سره ده چې دې په اساس باندې موږ کولی سو چې د خارجي موسسه ده د شاګردانو لپاره وروسته له پیر هغه ته کار پیدا کړو. همدارنګه یو بنیاد زنان موسسه ده چې موږ له هغوی سره یوه تفاهمنامه لاسلیک کړې ده او د موږ خویندو ته آنلاین زده کړې د کمپیوټر برخه کې ورکوي چې دلته کله چې دا فارغ سي نو انشاءالله هغوی ته تجهیزات هم په نظر کې نیول سوي دي کمپیوټر او د هغوی مربوط. او همدارنګه اصلاحات اداري سره چې موږ کومه تفاهمنامه لاسلیک کړې ده هغه یې د پروسې ساده سازي په موخه باندې ده او لکه مخکې مې ویلي چې ډېر موضوعات زموږ په ځینو برخو پورې تړلي وو چې هغه ډېر سخت خو لله الحمد اوس دا یو څه موده کېږي چې هغه ډېر اسانه سوي دي. یونیسف اتحادیه اروپا جایزاید بنیاد زنان آیت نروی برای مهاجرین NRC سازمان اسفارک او موسسه محور سره دغه هغه موسسات چې موږ تفاهمنامې ته نږدې یو انشاءالله په راتلونکي کې به وکولی سو دوی سره تفاهمنامې لاسلیک کړو او د هغوی په همکاري باندې زموږ د ځینو مراکزو لپاره تجهیزات پیدا کړو او عملا زموږ شاګردان په عملي زده کړو باندې مصروف سي. ځینې طرحې چې هغه به موږ د راتلونکي ژمي لپاره او همدارنګه د راتلونکي کال لپاره ولرو هغه به جناب مفتي صاحب تشریح کړي خو ډېر امید سته چې زموږ کوم آیت روان دی 304 یا 3 مراکزو ته هغه باید د کیفیت په موخه باندې موږ ته ډېره غټه لاسته راوړنه ولري او کله چې دوی راوګرځېدل نو موږ به داسې یو تصمیم ونیسو چې د هغوی تصمیم په نتیجه کې دا زموږ پرېکړه د افغانستان د ولس او د اسلامي امارت په ګټه باندې وي. وما علینا الا البلاغ. د جناب عزیز صاحب له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مالي او اداري مرستیال محترم مفتي فضل الرحمن فاضل صاحب نه هیله کوو چې د ادارې د نورو فعالیتونو په اړه باندې خپل معلومات له حاضرینو سره شریک کړي. مهرباني. حامدا ومصليا أما بعد قال الله الحكيم في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العظيم. دا افغانستان غیور او مجاهد ولسته او بالخصوص د افغانستان د اسلامي امارت اتلو مجاهدینو ته او د رسنیو استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په لومړي قدم کې د زړه له کومې د افغانستان د اشغال د خاتمې
د یو کلنې دورې د پای ته رسیدو او د حق د بریا مبارکي ټول اتل او قهرمان او مجاهد ولس ته وایي. موږ تل د دې لوی نعمت لپاره د لوی خدای جل جلاله شکرګزار یو او موږ د خپل ژوند په قیامت د دې لوی نعمت ساتنه کوو. لله الحمد. د افغانستان اسلامي امارت د سلګونو ستونزو او داخلي او خارجي عناصرو د توطیو او دسیسو سره په دې کمه موده کې د پاموړ او ارزښتناک لاسته راوړنې لرو او په پوره ایمانداري او صداقت سره د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره کار کوو تر څو خپل مجاهد ولس له دې ستونزو وژغورو. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې په استازیتوب غواړم چې د یو کال فعالیتونه او لاسته راوړنې په لنډه توګه د ستاسو له لارې خپل مجاهد ولس سره شریک کړم. دا چې جناب مولوي صاحب او جناب استاد صاحب هر اړخیزه معلومات وړاندې کړل. د تخنیکي او مسلکي زده کړې د هیواد د ښوونیزو او روزنیز نظام د یوې مهمې برخې په توګه د هیواد د ښه راتلونکي او اقتصاد ودې لپاره د اقتصاد او مهارت ترمنځ د اتصال نقطې په حیث پیژندل کیږي. تخنیکي او مسلکي زده کړې د هیواد د بشري پانګې د پراختیا په نظام کې اساسي رول لري او دغه بشري پانګه له تخنیکي پراختیا، کارپنځونې، د بېوزلۍ کمولو او اقتصادي ودې سره مستقیمه اړیکه لري. له همدې امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په شرایطو برابرو وګړو ته د دولتي او خصوصي ښوونیزو د مرکزونو له لارې د کار بازار د اړتیاوو له مخې لاندې 3 ډوله تخنیکي او مسلکي زده کړې برابروي. رسمي تخنیکي او مسلکي زده کړې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او انسټیټوټونو له لارې وړاندې کیږي. دا زده کړې د مشخصو ښوونیزو اهدافو زمانبندي او رسمي تصدیق لیکونکو لرونکي دي او اوس مهال له 10 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې په تخنیکي او مسلکي ښوونځیو او له 14 تر 14 ټولګي پورې د انسټیټوټونو له لارې په مختلفو څانګو کې وړاندې کیږي. دوم، نیمه رسمي حرفوي زده کړې هغه لنډمهاله زده کړې دي چې د کار بازار او فابریکو د وړتیا او تجربو اړوند مهارتونو د لوړولو په مخه وړاندې کیږي. دریم، غیر رسمي تخنیکي زده کړې لکه فابریکه، کارخانه کې یا هم له کسبي کار سره په یوه مشخصه پیشه یا کسب کې کار زده کړه او په عملی کار کې شاګردي ده چې د خصوصي سکتور او کار بازار لخوا برابریږي. په هیواد کې د سیاسي نظام له بدلون راوروسته چې د کار بازار له سختو فشارونو سره مخ شوی او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ارزښت هم ورسره خورا لوړ شوی، نو د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره خپله ټوله هڅه کوي تر څو په کار بازار کې د بشري ځواک دغه شته چې د یاد سیاسي تحول له کبله رامنځته شوی په جدي او مسلکي ډول ډک کړي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د زیات او اسانه لاسرسي مدیریت پیاوړي کولو، کیفیت بلولو او مادام العمر زده کړو لپاره د خپلو لاسته راوړنو د راپور ترڅنګ راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړي چې لنډیز یې څه ناڅه خو بیان سو او یو څه به موږ درته بیان کړو. د لوړو زده کړو انسټیټوټ د فعالیت پلان تر کار لاندې ده. د لوړو زده کړو انسټیټوټ د رامنځته کولو طرحه مخکې تدوین شوې وه چې تر 80% کار یې هم پر مخ بیول شوی و. د لوړو زده کړو د دغه مرکز د تشکیلاتو په اړه اقدام شوی چې د تشکیل طرحه نهایي او د 1400 کال د تشکیلاتو مسوده کې شامله شوې ده. په دې اړه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون له مقاماتو سره تفاهم شوی چې
په 2001 کال چې اوس پیلن کیو پیل کې په د کار بازار اړتیاوو ته په کتو د کارنده زده کړو طبقي علومو په برخه کې لولو زده کړو وګړو متوازن لاسرسي په مخه عملا د تخنیکي او مسلکي زده کړو سیستم ټولګي فارغان د محصلانو په توګه میخانیک کرنه او الکترونیک پوهنځیو کې جذب کړي. د مرکز او ولایتونو د ښوونیزو مرکزونو د زیانونو راپور په 1400 کال کې چې د نظام بدلون له امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونیز مراکز او تاسیساتو ته کوم زیان اوښتی او جنسونه یې غلا شوي د هغوی په اړه راپور چمتو شوی ترڅو نورو اموالو د غلا مخه ونیول شي او له بله پلوه غلا شوي مالونه راټول او په برخه کې اقدام وشي او د پیلن لپاره موږ په اکثرو ولایتو کې کوم اجناس چې موږ د ادارې مربوط غیر مسؤلو کسانو وړي دي هغه مو تقریبا په 90% راګرځولي دي او خپلو مراکزو او خپلو جانو ته تسلیم کړي دي هغه 10% که پاته یې هغه په جریان کې دي انشاءالله. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د افغانستان د اسلامي امارت د مالیې وزارت لخوا د رالیکل شوې بودیجې په اړه چې 3 میاشتنۍ بودیجه موږ ته راکړل شوې وه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ته په 3 میاشتې کې بودیجه کې 414 میلیونه 408,420 افغانۍ ځانګړې شوې وه چې 314 میلیونه او 10,320 افغانۍ د معاشاتو په کوټ کې او 90 میلیونه 1,24,544 د مصارفو په کوټ کې. نو لله الحمد د هغې بودیجې په اړه باندې موږ په ټوله کې 80% مصرف کړې ده او په خپلو مناسبو ځایو کې م لګولې ده او نورو چې د اوس د سږ کال بودیجه موږ ته راکړل شوې ده د مصارفو په برخه کې دي که د معاشاتو په برخه کې دي هغه هم په سلو کې 18% په هغه د مصارفو په بخش کې مصرف شوي ده او هغه کوم قراردادونه چې دي هغه بعضې نهایت شوي دي او بعضې په جریان کې دي کانو خو بهرحال هغه کوم مصارف چې موږ ته راغل شوي دي هغه مصارف هغه یې قید شوي دي کانو. وما علینا الا البلاغ. نور به انشاءالله جناب هوتک صاحب او نور ملګري به سوالو ته جوابونه یایي. نور زیات وخت مو نه نیسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جناب فاضل صاحب له معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د پوښتنو وخت ده. په پیل کې د آریانا نیوز خبریاله فرهناز نهیلک خپله پوښتنه مطرح کړي. سلام علیکم، وقت همگی بخیر. بسیار زیاد تشکر از معلومات همه جانبه همه دوستا. سوال من این است که بیشتر محصلین که از تعلیمات مسلکی فارغ میشن چه تعداد جذب تحصیلات عالی میشن و در این تعداد کل چه تعداد سهمیه بر خانم‌ها در نظر گرفته شده و این که محصلین که از تعلیمات تکنیکی فارغ میشن زمینه کار چگونه برشان مساعد خواهد شد که ما در یک بحران شدید بیکاری قرار داریم و بیشتر جوانای ما که تحصیل کرده هستند بیکار هستند. تشکر. بسم الله وحده و صلاة و سلام علی من لا نبی بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام به تمام دوستایی که در تالار حضور دارند. در جواب سوال شما باید پرداخت که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در دیدگاه کلی خود در نظر ندارند که تولید یا فارغین خود به تحصیلات عالی سوق بدن. هدف کلی اونها، هدف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی همی است که هر محصولی که از سیستم اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فارغ می شود بعد عملا در بازار جذب شود و اگر یک کسی می خواهند نمی سیستم خود ادامه بدن به بخش تخصصی بروند. بیشتر سوال بیخی واضح جواب داده شد که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی تمام علوم خود را به شکل تطبیقی تا 60% عملی میکنه و شما بهتر میفهمید که در تحصیلات عالی علوم تطبیقی نیست، علوم نظری است. په همین اساس ما میکوشیم که
در طرح آینده خود برای فارغین خود برای که به تحصیلات عالی نایل شود یک پانتون کاربردی علوم تطبیقی را ایجاد بکنیم که سطح مهارت خویش را بالا ببرند و یک تکنیشنی که مورد نیاز بازار کار ما است و عملا فعلا در جامعه ما یا در فابریکات ما از بیرون آورده می شود، خلای اونها را مرفوع بسازیم. ډیره مننه. د ادارې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه که بله پوښتنه وي کولی شئ مطرح کړئ. بله پوښتنه نشته. په پای کې یو ځل بیا د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له محترم رئیس صاحب د پنل له محترمو غړو او ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه کوو. زموږ کنفرانس همدلته پای ته ورسېد. پاتې ورځ مو په خیر.